ګرانو مینهوالو السلام علیکم. زه نظام الدین نظام ګل سباون صاحب شاعري زما ډېره خوښه شوې. د هغې نه ما یو غزل راغستی دی او تاسو ته یې ډالۍ کوم. انشاءالله ستاسو به ډېر زیات خوښ شي. دا غزل تاسو ته په ترنم سره ډالۍ. یو بل ترمنځ به د خوبه دو اندازه وکړو، راځه چې فیصله وکړو څوک به منځ کې کښېنو. یاره دنیا هر څه لیدلي چې تاسو کړي ما څه کړي، چې تاسو کړي ما څه کړي. یاره دنیا هر څه لیدلي ور بګړو اختیار طرفین خبره په پخه وکړو، راځه چې فیصله وکړو څوک په منځ کې کښېنو. سوچو که بد ویم که ښه ویم ته به څه نه وې زه به نه وې، به جرګه ما جرګه مونږ ناز په تماشه وکړو، راځه چې فیصله وکړو څوک په منځ کې کښېنو. راځه چې فیصله وکړو څوک په منځ کې کښېنو. ته به وایې خپله زه به خپله مخامخ ناز به یو په خپله، چې مشرانو ووایي څه بیا په هغه وکړو، راځه چې فیصله وکړو څوک په منځ کې کښېنو. ما چې کوو سوچ بې فایدې وي، تا کړې ما سره وعدې بې وعدې پړې که خبره په واته وکړو، راځه چې فیصله وکړو څوک په منځ کې کښېنو. زه انصاف وکړه چې په ما دی که نه تاوان وړه په تا دی، یارېږمه خیر د تاوان کې به حصه وکړو، راځه چې فیصله وکړو څوک په منځ کې کښېنو. یا راځه چې فیصله وکړو څوک په منځ کې کښېنو. ای خپله به منې چې زما ده، ای خپله به منې چې زما ده، چې نه وې بیا چې غلطي ستا ده. نیتونه نه بندوو چې کار په طریقه وکړو، راځه چې فیصله وکړو څوک په منځ کې کښېنو. که شوړې پر ځان ته به پړوې، هسې نه بیا چې ځان ته ولوې، وایي شاجي ګل سباون هر څه په ښکاره وکړو، راځه چې فیصله وکړو څوک په منځ کې کښېنو. راځه چې فیصله وکړو څوک په منځ کې کښېنو. یو بل ترمنځ به د خوبه دو اندازه وکړو، راځه چې فیصله وکړو څوک په منځ کې کښېنو. راځه چې فیصله وکړو څوک په منځ کې کښېنو. ګرانو مینهوالو سلامونه مې قبول کړئ.